د شاه ولی الله رحمت الله علیه زمانہ وا او یو پادری راغی د لندن نه هغه یو سوال وکړ چې شیطان پیدام د اور نه ده. تاسو مسلمانان وایي چې قران کې راغلي دي چې خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. الله وی ابو الجن چې ده دا ما د خالص لمبه د اور نه پیدا کړي. نو شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چي په اور کې. نو اور چې اور سره ملاو شي هغه ته څه تکلیف کی. په دلی کې دنیا حیران شو چې دا خو ٹھیک وای اور نه پیدا دی اور له خدای ولېګلو دلته دنیا غرق کړه الته اور تلاړو نو هغه ته څه تکلیف وشو. مزه کوي دا پاکستان شهادت ته دنیا کې مزه کوي او چې مرګ نرستو مرشي په د شهادت لیبل ولګي. نو شهید باندې خود جنتی وي خاصم وای شهید دی بلم وای شهید دی او ضیاء الحق صاحب تاسو کته لګیاو شهید 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 بوټو صاحب شهید 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 شهید. نو دنیا کې مزه کړی بادشاہان او د مرګ نرستم شهیدان شو. خواره خواري تاسو زمونږ غوندې د خرو د خاوندان چې مونږ په دنیا کې سپیریو او مرګ نرست مونږ ته څوک شهید وای تاسو ته به شهید وای. کدا تندیم ډیر سلولی په دې ازمکه پورې او صاحب دا په استنجاګانو ځان نه سرمنی وستی کنه او چې مرشي څوک مړ دی شیخ مړ دی څوک مړ دی یو عجیب خوار غوندې څوک مړ دی مولا مړ دی شهید مونږ ته څوک نه رورا که شهیدم غټي مرتبهم غټانو سره دي نیکانم خلق غټانو ته وي اوس عمره لټوله دنیا لاړ شي عمره وکي او راشي چا داو نوی چې دا حجر اسود سب کړو ریاض الجنت کې ولاړ بے نظیره تلی دا صاحب فوټو یې راغی چاله ریاض الجنت کې منځو اعلی حجر اسود صفای لګیا اوله عمره تروان دا عمره لدا په 35 کاله کې وړاندې تلی و ها اوس کوي عمره واغه ته پته ده چې زه د دې ملک وزیر اعظم یم چې دې سپوري سرونه نشتا دی پورې کاڼي تړلې دي د سر په ځای. نو بدغه ځای ته لاړه شه دا یو سیاسي ټریک دی سموده به په دې قوم دوکشي چاله عمره ته لاړ. ته ما ته وایه چې عمره وایي کعبه شریف نه طواف کولو ته ٹھیک ده. په دې کعبه چې کوم قران نازل شوی دی دا قران نظام په ملک راوستل ضروری دی او که عمره کول ضروری دی ها او دا خر قوم په دوکا شو کنه حالا وی عمره تلا عمره له خو ضیاء الحق لس کاله دا قوم دوکا کړو په دې عمرو په دې حجونو تلو باندې حالا عمره تلاړو 27 رمضان تلاړو د دې کعبه د مالک کتاب په ملک کې موجود پروت ته د دې کعبه د مالک کتاب په ملک کې موجود پروت ته او دا کتاب په موجودګۍ کې نن څوک د 73 د آئین خبرې کوي او څوک د 85 د آئین خبرې کوي او څوک 73 آئین کې ترمیم کوي او څوک 85 آئین کې ترمیم او داغه چغي وای نن 2 میاشتې او شوې درې چې په دې ملک ستا نظام راغلی چا داد ویلې چې هلکه 73 آئین باندې ست تندر پرې باسي آئین خو پروت دی د قران چې منتخب حکومت په ملک راغی خدا دې روچت کې د عدالتونو کې دي کی دي کنه دا څه قوم دی دا څه خلق دی دا څه بنی آدم دی
د قرآن غوندې آیین په موجودګۍ کې په پاکستان کې ته د بل آیین نوم ولې آلی نوم یې ولې آلی هغه دفعاتو خایا چې ستا په ملک کې هغه دفعه په قرآن او په حدیث کې نه او تا ته د هغې ضرورت راشئ وګورئ زه درته وښیم اوس افسوس تا چې تاسو عربي نه پوهېږئ یو فتاوی عالمگیری درته راوړم یو فتاوی عالمگیری تراشه وګوره چې په یو فتاوی عالمگیری کې یوه دفعه داسې وي چې هغه پکې نه وي نو زه به درته دا ګیره کله یو فتاوی عالمگیری یو شامی وګورئ یو کفایت المفتی وګورئ هغه کومه دفعه ده چې په اسلام کې نشته چې تا ته ضرورت دی د هغه قانون چې کوم انسان جوړ کړي او یا تعزیرات هندو چې کوم انګریز لارډ میکالے جوړ کړي د هندستان د پاره هغه تعزیرات هند باندې دوی نامه کې خوا تعزیرات پاکستان خراو مغه ده نامه ولا بدل کړه دا داسې چل دی لکه خره ته د بنارس جوړه ورواغوندې او ناوې نامه پې کېدي نو خره د بنارس په جوړې باندې ناوي کی زی کنه ستاسو چې واده یې زه به د ښځې په ځای خرې ته هغه جوړه ورواغوندم او درکره بیا درواستم قبوله به یې کوي ځوانه خره به درولېږم ماما زړم نه خزوانه کوچی به درولېږم قبوله به کوي نو کدی یو ښځې په ځای ته خره نه قبلې ځکه چې خره ستا کور نشي سنبالولی نو تا د قرآن په مقابله کې د فرنګي قانون څنګه قبول کړی او د انګریز قانون دې څنګه قبول کړی تا له شرم نه درځي تا شرمېږئ نه او بیا دې ملک ته ملک وایي بیا دې ملک ته اسلامي ملک وایي اسلامي ملک خو هغه ملک ته وایي چې د کوم ملک قانون اسلامي وي نن ستا په ملک کې غلا وشي خلک د یارې رپورټ نه کوي ولې هلکه وایي جي خل به په ارام ناست دي ما نه به سرمنو بس څنګه وی او چرته وی او کم ځای وی او څنګه چلو غل په ارام مال خوري لګیایي او کور والا چې دی بیړه تباه کي په پښتنو نو خلک بیزار دي کور عمران شي او رپورټ نه کوي تاسو خیال راغی نو عرض میں دا عزیزان چې په عمرو کار نه کیږي او مسجد تو بنا دی شبر میں ایما کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا جماعت جوړول کمال نه دی کمال پکې مونږ کول جماعت جوړول خو په ځمکه مونږ کیږي په سړک کیږي په لاره کې کیږي پټي کې کیږي په پوله کې الله ټول ځمکه مسلمان د پاره جماعت کړي دي نو کمال خسته جماعت جوړول نه دي کمال په جماعت کې مونږ کول کعبه تطلا او بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد چی بیرون خانہ کر دی کہ درون خانہ آئی بطواف کعبہ رفتم ز حرم ندا برآمد چی بیرون خانہ کر دی کہ درون خانہ آئی د کعبه طواف تلاړم نو حرم را آواز وکړو چې بار دې څه دنیا مردار کړه چې لا اوس دننه حرم ترالی بزمین چو سجده کردم
ز زمین دا برآمد بزمین چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی کہ مرا خراب کر دی پس مکہ میں چے سجدہ او لگو لزمکی رات آواز اکھڑو چے زد پلی تکرم چے دادر یا کارے سجدے پما لگے زد پلی تکرم نو عزیزانو عرض میں داو چه کعبہ دی کے شک نشتا دیر لوی بزرگ زید لیکن کعبہ تلک عمال نہ دے مدینہ منورہ آغا ملک دے چه سردار کونین پکی پروت دی کے شک نشتا چاڑی روچت مقام روضہ اقدس تا ادرید دی کے شک نشتا چاڑیر لوی مقام و اغا روزے والا بچوئی اب بچوئی چستا ملک زماد حدیث موجود دے او تپخپل ملک فیصلے دا پیرنگی پا قانون کہے دا بوئی کہ نبو عرض میں داو عزیزانو چھے سو پورے پدے ملک کی اگا انقلاب نہیں راغلے تاسو گو رہے شیعہ ملک دے ایران شیعہ ملک دے او داغے امام لوی شیعہ دے امام خمینی ورتوئی پتہ در تا لگے دلے دروس صدر تا امام خمینی دومره خط لکلے دے چه زه تاله دعوت در کوم چې ته مسلمان شه د روس صدر نن د 1400 کالو تاریخ شیعه ژوندی کړو او سنی د خدای د امیر صاحب په غربینو لګی تر اوسه پورې دا سنت نه دی ژوندی کړی د 1400 کالو تاریخ دا هغه کار وکړو لکه سلیمان علیه السلام بلقیس ته خط لیکلی چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین پما اظہار دا فضل مکوا وما ما یروا واتونی مسلمین بلقیس اغا بادشاہو چې دا غی لاندې 12 جرنیلانو او هر یو جرنیل لاندې 1 لک جنگی فوجو 12 لک جنگی فوج لرلو او سلیمان علیہ السلام درویشانہ رنگ کے دے اسلام دعوت ور نن روس سپر پاور دے پٹول دنیا کے لوی طاقت تے خمینی والا دعوت ور کی چی مسلمان ش پاکستان ہم چاہتا دعوت ور کو چی مسلمان ش پکارداو راجیو گاندھی راغلے او دا 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم چې مونږ ولا دعوت ورکړې وای چې خدای دې به خباسه مسلمان شه مونږ تدا پکار هغه شی چې کوم مونږ ته کول پکارو هغه نن هغه خلق کوي لګیا دي هغه خلق چې زمونږ په نظر کې څنګه دي اسواد صاحب رحمت الله علیه په لار روانو یو هندو لګیا و د شپې رام 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 کول نو اسواد صاحب ویلې چې خال می د کونډې په مخ اولید جونه د خواري شي چې ډېر نګدي خالونه هندو می د بت په عبادت خو په نیمه شپه کې ولیدو مسلمان د خوار شي چې د دسه حقيقي خدای عبادت په نیمه شپه کې علماوی تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللؤالي فمن رام العلا من غیر کد اضاع العمر فی طلب المحال طلب عزت او د شپې ټوله شپه ود پر کم سړی چې ملغلره لټای اپ دریاب کې غوپی وای علو الكعب بالهمم العوالي
وعز المرء فی سهر الليالي څومره اوچت منزل شي دا د اوچت همت نښه ده. وعز المرء فی سهر الليالي نو عزت د سړیم چې دی په دې کې دی چې په نیمه شپه کې خدای ته راپاسي. نو عرض مې دا و چې قانون د 1500 آیاتونو نه او د 3500 حدیث نه جوړ دی. په دې کې 302 دفعه 107 307 تمام فوجداری دفی چې څومره دي راځي چې زه تاسو ته یو وخه یو تمام دیوانی دفعات چې څومره دي راځي چې زه تاسو ته یو وخه. قانون په 2 دفعو مشتمل دی، یا فوجداری دا او یا دیوانی دا. راشي که په اسلامی دفعاتو کې فوجداری دفعات نو یا دیوانی دفعات نو او بس ټیک ده، بیا دا قانون ناقص ده، ستاسو خوښه ده چې څه کوئ. سن 73 آئین چغی چې دوی وای دا د 73 اسمبلی جوړ کړي. څه دفعې پکې اسلامي ورننوستې وي دا مونږ ورپورې ځکه نښتي چې 73 آئین بحال کا مطلب هم دا دی چې کڅ نه چې څه خو یې کړ. یو ښځه وه چې واده شوه د میړه پوزه یې نه وه، ښځو ورته ویل خدای دې ورکه که بې پوزې له یې ورکړي. هغې ورته ویل دا بې پوزې دی راته خدای اوس ښه کړي، خو څه د ربړ پوزه به ورته ولګو. که خیال مو کې د ربړ پوزې هم لګي، ربړ لاسونه لګي، د ربړ پوزې لګي، د ربړ هر شی لګي. هر شی دی دغه کې تپوسو کوي د صدر کې دا ګوره بازار چې دی د دکانونو کې لګو ګرځي د ربړونو پوښتنه کوه چې دا ربړ څه ده. تاسو په شرمونو شرمېږئ، بې حیا او بې غیرت. ورشي دې ځای کې وګورئ تماشا وکړئ. بنین مې اغستو یو دکان صوفي غوندې وما چې دا ښه سړی یو شي ته مې لاس وویل مالک کیا ویل من اوس څه شی و نو په منبر باندې درته ویلی نه شم. وشي اوس خو نور انشاءالله ګورې به نور به د ځان تماشا. تاسو دا زاړه زاړه یئ که دې زړو ښځو درته ونه وي چې ځه ورکشه طلاقي طلاق مې کړې ما په دې مخ متیازي زړې زړې به تاسو طلاقئ. اوس هم ښځې چې په اسمبلی کې چې کومې ښځې تلي دي هغې وایي د ښځو حقوق لا نه دي پوره. خو سریان هم چې پاتې څه دي بیړه یې غر کړه. ښځو ته وایي پوره حقوق نه دي میلاو. نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا شرمېدلی ملک دی، نور به شرمیږي، نور به رسوا کیږي، نور به بے حیا کی. او د دې ټول وبال چې دی او د دې بدل به الله د پاکستان د عوامو نه اخلي. د دې ټول لعنت سیره چې ده د پاکستان په عوامو وي چې د پاکستان عوام هغه سړی نه منتخب کوي او نه هغه ځای ته لیږي چې کوم سړی نه دا توقع کېدی شي چې دا به چېرته د اسلام اواز وکړي. دا نه کوي. نو که سیلاب راغی او آفت راغی جزئی طور خو خدای رانیولی یې ځای په ځای م رانیسي. کله در باندې کوټې کېنئ، کله در باندې اوبه راوخېجئ، کله در باندې بلاسټینګ وشي، بم بله ورځ
چرسدې اډه کې بیا بم خلاص سلور پکې په ټکی تیکه تیکه شوي دي او شل پنځه پکې د چا کم ځای نشته او د چا کم ځای نشته اسپتال کې ورشي تب تماشې وکړي جزئی طور خدای رانیولي کلی طور د خدای د رانیو انتظار وکړي چې کلی طور به د عمل خدای کله رانیسي نو عزیزانو د دې ټول وبال چې دی د پاکستان د عوامو په سر وي مونږ څه الحمدلله داسې خبره پاتې نه ده داسې خبره چې ما ونه کړه ما په طالبګرای کې خدای ته دا دعا کړې وه د نن نه 15 کاله مخکې چې خدا دوه مهربانۍ را باندې وکړه دعا یو چې دا څه ویم په دې مې پوه کا او دویم بیا د وینا توفیق راکا هغه دواړې دعاګانې خدای قبولې کړي دي په پوه کړم او د وینا توفیق امراد عام خلقو ته حق ویل یا خانانو نوابانو ته دا ټتو پتو چې دي دا ما ته بنی آدم نه ښکاري خان سي او نواب سي رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاہ وي ته کله کله راځه زما دې دربار کې ما ته اشعار وایي دا د اورنګزیب زمانہ و ورته وی اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا خو مرګ بیدا تخت و تاراج کا تنن په تخت ناسته نو د غرور خبره دی وکړه چې زه ملنګ او فقیرم ته فقیر راځه او زه په تخت ناس بادشاہ ما ته اشعار وایا نو اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا خو مرګ بیدا تخت و تاراج کا اے اورنګزیب یو داسې ورځ به در باندې راشي چې دا تخت به وي او ته به تورو خاورو لتلی ته ورته په دربار کې وایي بیا ورته وایي چې زه ځکه نه راځم ستا دربار ته چې نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی نل پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام دی زد یار تصویر پترخ کې او د مېو جام پلاس کې ګرځوم نو اورنګ د زمانه خپل غلام غنم نو آقا چې دی غلام لنزي غلام آقا پسې دي ته زما غلام تب ما پسې راځي بادشاہ ته او بوای د کلی خان یا ملک یا کونسلر دا د چوړیانو جمعداران چي تو بوای ورته چې ته زما غلام ایمان داسې پیدا کول پکار ایمان مونږ کې شته نه مونږ خو چاپلوس ګریو زه مولای ما که په کم مړی دی سقاط لغوندې یو 10 روپۍ زیات راکو یا الله دې دللا تواړه جنت یا الله دعا وکړئ ټول وایي چې پکې پوخ خنزیر مردار پوخ حرامي مړي او موږ الله تواړه جنت ورکړي په قبر دعا وکړئ اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه دا پې وایي وایو که نه وایي خدای پرستی کوي زه خو وایم چې راته معلوم نه چې دا ښه سړی و او راته معلوم چې دا رامي و که نه چې لاس اوچت کړم چې خدایا د قبر نه یې لمبې راوباسي ستا د دین دشمن ستا د مذهب دشمن ستا د پیغمبر دشمن دا غلا ته واړه جنت ته ورکړه مونږ خدا خلک
چپلوسګریو خو چې چاره ته ونډه کې خو پای ورته را پری بچا مړی میخه او غواچی که خیالو کې په ونډه پای را پری دي په دې خو به پوهیږي که نور پس نه پوهیږي خدای هم پار نه کا نمره خو به پوهیږي د کلو خلک یې چې کومې میخه ساروي چې بچي مړ شي نو بیا د ونډه او د بوسو د بورې ونډه ورته وکي او په سینه لاس ورته وای نو پای را پری مونږه بچا مړی میخه او غواګنی او چې چاره ته ونډه وکړه پاغه ته پای را پری تاسو کته زیاولک باندې څومره پای مونږ را پریخي اوس دې بلې ته دې خدای خیر دله خو بدا سي پای را پریدو چې پدارې به وای دا زمون ټول ملک کی आवाज میں ترغه نه غه چې بای ملک الیکشن شو حکومت جوړ شو د اسلام بسالی په دې ملک دا आवाज چاو د قانون بسالی د ملک قانون بچي د ملک پالیسی بچي نن اخبار کې دي چې 1.5 لک درخواستونه پراته دي وزیر اعظم سره سو کوئی ما کسٹم کې نوکر کزه کسٹم خو لنګا غوا ده سو کوئی ما پولیس کې نوکر کا سو 1.5 لک درخواست دا غم دې ټول سره چای مونږ سونه د خدای په دین نه جاړي عزیزان هو الله کا اسمان پتا سو جاړي سو پوره چې تاسو د خدای په دین جړا نه کړی پتا سو با اسمان نه جاړي خاورز بدر ته نه ملای خیورز پسې با در په در او خاورې په سر ګرځي سکون دړه بدر ته نه ملاوي کروټای وی بل یو غشه بدی پسینه نه نوتی او خپل وینه بساټي روټای به نور غشي بدی پړنه نه وتی تاسو وګورئ دا کروڑپتیان چا چې الیکشن یې وګټلې اوس په دې ویردي چې دا کروڑونه برا سرکو څنګه چا چې الیکشن بیلو دی او کروڑونه ولګید ادا زخمونه ساتي چې کروڑونه روپے هم لاړې او الیکشن میں بیلو دا سیده کنه نو کروټه ډېرې نو بل غشه ورته پسینه ورنه نباسي او غوینه بدر باندې سټي یا به روټای نه دا غشه به پسینه نه نوتی خزه به نه هري بچي به نه هري روټای به درک نه لګي مریض بدر کوي دوايي به نشي پیدا کوله ډاکټر لا چلار شي فیس بدر سره نه د ډاکټرانو دی بدا سناستی تبه چې دا د مرګ علاج بالکل د دوی په لاس کې دی بالکل هغه ورځ زمون د جمعات امام غریب ریړې ووال اوس نن سبا خو هر شی په منډه دی کړي خیال کړی په دې سرک تاسو ګورئ کرشکی والا دی په سلورو کتابونو قرآن خوړلې دی چې لار به درته پرېږدي او په دا سپېږمو کې به دې درننه کریړې والا دی عام په تخته ورته ناستي او به دا اس په دا نه دی چې سرک دی رش دی ماشوم دی خدای ته ګوره بس په دلکۍ کړي که موټر والا دی هغه خو د فرعون بچی دی هغه خو پرېږده که لارۍ والا دی هغه ارنې پکې لګولي چې ګوته پې کېږي د غوږونو پردې درته شلی مړه چې په کم ملک د رشکې د سلنسر او د لارۍ د ارن بندوبست څوک نشي کولی هم څه ملکي هم وطني هم حکومتي او وطني راشئ وګورئ ما 200 ملکونه کتلي دي ته خو ارن له ګوته یوسه چې په ټکي یې سرمن وباسي که نه وباسي سرک چې کراس کې نو ته به ودرېږې نه چې دا لارۍ موټرې تیرې شي نو بیا به زه روانېږم نه ته به روانې لاس به داسې ونیسې که په 120 سپیډ کې موټر را رواني داسې بریک به ووایي چې په ځای به موټر جام کی
آب ودریږي او ته به تېرېږي. پیاده سړی به انتظار نه کوي، آب روان یو خالی لاس به داسې کي 2 لکه موټر یو لارۍ به ودرېږي چې پیاده سړی تیر شي هله به هغې روان وي. ته خو روان شه داسې چې تیکه تیکه په سړک پرېوځي که نه پرېوځي. دلته سایکل والا خدای دې سټه د دوی وباسي، سایکل والا به داسې رواني چې لږ یخنې به دې وغورځوي. سړی ووالو ریړې والا ریړه ونیوی شوه، ملا سایکل مات شو، اسپتال ته بوت. اسپتال ته بوتلو صاحبه پولیس ته ټلیفون ما وکړو چې هلکه څنګه چل، وایي جی پرچه شوه. اوس پرچې پسې ګرځه که نه، پرچه ریړې والا څه شو، وایي بس پرچه شوه. مال خبره واوره، پرچه مرچه نه پېژنم، سایکل به درنه نوی عالمه نوی سایکل به راولي، یا به ریړې والا راولي یا به سایکل نوی راولي کني والله کم پرېږدم. پرچه څه د څه ډېرې پرچې تاسو ورکړي دي خلکو باندې، سایکل غواړم. سړی راغی پرېږ غلی ونیو، پردی کور یې وران کړو، په ضمانت یې پرېږ. دا څه ملک د دې ملک علاج دا د انګریز تا ته هغه قانون جوړولو چې ته پې ښې ورځې تېرې کړي. ووایي تاسو انګریز تاسو له هغه قانون جوړولو. د پاکستان خلکو په غبرګ وړاندې شئ چې لاس تپوئ او څه په لاس نه درځي. انګریز تاسو له هغه قانون نه جوړولو چې کوم کې ته ښه ورځ وګورئ. قانون خدای درته جوړ کړی دی چې یو غل نه لاس غوس کې ته سره زر په لاس کې ګرځوه، بیا وګورم چې تا ته څوک نږدې درشي. وګورم یو سوات حکومت و سوات کې سره زر به دې په لاس کې ګرځول دي، سواتیانو له قرآن ورکوي دي بوډاګانو له چې سره زر به دې په لاس کې ګرځول، چا درته اوچت کتې شو. ورشه ته په سوات کې خو وګور وجه څه وه، قانون سخت و، گرفت سخت و، چاټک نشو کولی. دلته قانون بیلیبل دی او نان بیلیبل دی، بیلیبل دی او نان بیلیبل دی. سړی مړ کا ستا په دې قانون کې دي چې 10 سړي په یو ځای مړه کړي، 10 نو 302 کیس شو. 302 کیس په دې قانون کې قابل ضمانت دی. 10 کورونه وران کا قابل ضمانت، او بیا چې باچهی په دوباره راشي کنه جی نو هغه اعلانو کې چې زه په وزیر اعظمای خوشحالۍ کې څومره 500 والا کیسونه چې دي ما ټول معاف کړه، پردي کورونه وران کړي اما معاف کړه. دا ستا ملک دی. نو اسلام د ملک خبرې مه کوئ، بس ځان له روټۍ موټۍ پیدا کوي او روټۍ خورئ لکه ګیدړان چې د شپې د سوړي نه راوځي او چرته ښکار مارو ګوري او څه شی وخوري بیا په سوړه ننوځي، ټوله ورځ پټ ناست دي په سوړه کې، بیا د شپې راوځي چرته څه شی وخوري بیا ټوله ورځ مونږ ګیدړان یو. به داسې به راوځو چې سم پیدا کړه هغه به خورو، نور په سوړه کې ناست اوسئ. خدای راستي قدر نسل جوړ شي ماما په آرام کښېنئ. څو پورې چې د ملک قانون 3.5 زره حدیث او 1500 آیتونه، دا پوره تفصیل به بیا کومه. واخر دعوانا ان الحمد لله. نو روزانہ 3-2 جلسی دی، نو بالکل هغه د زړه تاب میں ختم شوه. تاسو دعا وکړئ چې الله تعالی تاسو مخ کې ما ته د خبرو کولو توفیق نصیب وکړي. عزیزانو تاسو ټول پوه خلق یې او علم دوست خلق یې، علماء سره نږدې پاتې شوي خلق یې، علماء کې اوسیدونکي خلق یې، او
او بیا یو قطب او یو غوث د زمانه ستاسو په دې ځمکه باندې اوسېده، ستاسو په دې ځمکه کې خښ دی چې هغې ته د غلجو میا صاحب رحمه الله تعالی و تبارک. کېدای شي تاسو کې ډېر خلق داسي چې هغه یو عالم ګڼل. زه درته په خدای قسم خورم چې د هغه دومره لوی مقام و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې هغه مقام په صوبه سرحد کې ما ته د بل چا نه ښکاري. تاسو ته به ډېر لیډران صاحبان او کینډیډیټان صاحبان راغلي او درته سره او شنه باغونه به جوړ کړي. عزیزانو ما د خپلو ملګرو ته او د خپلو کینډیډیټانو ته ویلي دي چې خبردار چې هغه خبره قوم ته ونه کوي چې د کمې خبرې نه د شرک بوی راځي. دا ټکی چې بالکل قوم ته ونه وی که فعل کېږي لفظل د فعل شي، خو دا ټکی به قوم ته نه کوي چې زمارونو زه به دا وکړم. دا زه ټکی ډېر خطرناک ټکی دی. چا چې په پاکستان کې زه ویلی دي د هغې خلقو انجام تاسو وکتل. مای میجارټي ټکی چا ویلی او انجام یې څه شو؟ میں اس ملک میں اسلام لاؤں گا، انجام یې څه شو؟ نو خبردار چې دی دوه ورځو منبرای د پاره چرته د شرک خبره ونه کړي چې زمارونو زه به دا وکړم. ټکی داسې کوه چې زمارونو که تاسو منتخب کړم او د الله توفیق را سره شامل حالو نو انشاءالله زه به ستاسو څه خدمت وکړم. ما په خبره پوهېږم چې د الله توفیق ور سره شامل حال نه د پاکستان حکومتونو سره د الله توفیق نه. تاسو وګورئ ټول ملک ته تباہ او برباد شو او ټول ملک ته په شرمونو او شرم. پاکستان اس ترقی په 40 کاله کې نه دا کړې سیوا د ښځو د ترقی. تاسو په ورسک روډ باندې اوسېږئ او دغه لونډې تاسو ګورئ ستاسو په دې سړک تېرېږي را تېرېږي. ما ته دا خپل ممبران کله وایي چې دې ورځو کې خو لږ اودس کې ځان ساته د دې ښځو بد مه وایه، بیا ووټ نه ورکوي. ما الله پاک دې د بجلیګر مولا کینډیډیټ د پلیټې په ووټ نه ممبر کوي. پاکې ښځې ډېرې دي، د کلو ښځې او د دیهاتو ښځې تر اوسه پورې هغه زوړ ایمان باندې باقی دي. دا پاکې ښځې دي، د دې په ووټ به انشاءالله خدای تا ممبر کوي او د دغه لنډرو ووټ بزاډو علم. زبا په هغه ورځ د پاکستان حکومت منم او په هغه ورځ به پاکستان منم چې په کومه ورځ د پاکستان فیصلې په قرآن شروع شي. نعره تکبیر اسلام. سو پورې چې د پاکستان فیصلې په قرآن او په حدیث باندې نه شروع شوي والله که د پاکستان حکومت منم. پاکستان منم، زما ملک دی، زما وطن دی. دوی پکې راغلي یا جلندران دي او څوک د جلندر دی او څوک د بلندر دی او څوک د بلندر دی. زما ملک دی پاکستان. پاکستان منم، د پاکستان حکومت نه منم. قیوم خان چیف منسٹر د صوبه سرحد یو شعر می ورپسې ویلی، یو شعر: مالګور بمیرو سگ وزیرو موش دربانی کند، گر بمیرو سگ وزیرو موش دربانی کند،
ای ہما ارکان دولت خانه بیرانی کند چی پیشو د غوخی بادشاوی پیشو د غوخی تشی پیشو د غوخی بادشاوی او سپی وزیروی او مگه سوکیداری نو ای ہما ارکان دولت خانه بیرانی کند دا درې واړه به د غوښې بیړه تباه کړي والله که چاته ټیکم پرې په پاکستان داسې حکومتونه راغلي دي پیشو بادشاه دی سپی وزیر دی او مګی څوکیداره نو وینیومه او د شب قدر قلا ته بوتلم یو کال د شب قدر په قلا کې قید کړی مال ویل منې که نه منې مال والله که دې ومنه د صدر ایوب په حکومت کې په عایلي قوانینو سره ونښتو چې ونښتو عایلي قوانین یې جوړ که چې ښځه به راپاسي او میړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاقي طلاق مې کړې نو چې اوس ښځه ځوانې او میړه بوډا وي والله که یو عمر سره پاتې وی شکر وباسئ مونږ سر ته دوا کوئ زمونږ سر ته مونږ ته دوا کوئ په عایلي قوانینو ایوب سره ونښتو چې ظالمه قرآن ویلی دی چې الرجال قوامون علی النساء قرآن د طلاق حق ښځې ته نه دی ورکړی تا څنګه ورکړی دی وینیومه او شپږ میاشتې په جیل کې وساتل د پاسه راغی د یحیی خان حکومت یحیی خان پسې مې ویلیو ما وی چې د جشن پاکستان په شپه باندې د پاکستان افسران د صدر په کلب کې پاگل ډانس کوي پاگل ډانس دیته وای چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي تاسو څه قمقل خلک یئ دا خلک درته راشي خړ واسکټونه اچولي زما رونو که زم دغه کړم نو زه به ملک ټیپر کم زما دغه کړم زه به ملک ټیپر کم تاسو خو قمقل خلک یئ بیا پې دوکه شي چې کم یو درته راشي وای ماما لار نیسه لار 40 کاله تجربه ستاسو ونه شوه هم شوه که نه زه فلرحمان ته مې وی چې ستا سیاست لږ سلو دی زه تا نه لږ تیز سیاست په پاکستان کې غواړم زما ایمان دا دی چې 10 کروڑه پاکستان دی دا لینلاډي او شهنشاهیت او دا سرمایه‌داری چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه نو دا 8 کروڑه د سړي زامن کیږي نه چې یو 2 کروڑه حلال کم داري ماشین ته سملوما تنه یو خوا غورځيږي سره بل خوا غورځي خان براپاسي چې مولا صاحب داولې هم ډېرې مزې دي بچیا کړي اوس دا مزه مو واده ستا د پلار راج دے دا ملک ستا د پلار دے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زده د خاور تیلو دیونه مومما او ستا په کور کې د چراغان جوړی دا ستا د پلار ملک دے زما ته د 3 مرلې ځای نه چې زه پکې کوټه جوړه کم او ستا د 10 زره جیره بزمکۍ تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم والله چې د دوی نه دا زرګونه جیره بزمکې ټولې والم او په تاسو مې تقسیم نه کړې نو زه به د دوو نه نه یم پیدا مسله ده لکه تؤخذ من اغنیائهم وترد الى فقرائهم غنی نه بیاړي او غریب له ورکه دا ستا د پلار ملک دی مساوات محمدی دی ته وایي چې بادشاہ دی را کوشي د غدا سره د پزمکه کینی مساوات دی ته نه وایي چې غدا دی را پاسي په تخت کینی د مساوات اسلام هم قائل دی خوشابه په زمکه کینی غریب په تخت نه کینی ځکه چې هر سره په تخت کینی د دنیا نظام به څنګه چلی نازیزانو یحیی خان چې د جشن پاکستان مارشالله کې رونیوم د کوارډ جیل کې واچولم چې پیش کړم 4,000 روپۍ جرم کړم په د پاسه د بوټو خان حکومت راغی چې د بوټو خان حکومت راغی د سره ونښتو
چالکا روټي کپڑا مکان دی ویلو مونږ خو څه ونه لیده زمونږ کور نشته چې راویني وسه په پېښور جیل پېښور نه ورپسې اریپور ته بوت د اریپور جیل کې 3 میاشتې پروت ما چې راووتم ویل سر ټیټې که نه مال په خدای مې دې قسمي چې تر هغې درته سر ټیټ نه کړم چې تر څو دې د ملک نظام مصطفی کړی نه تو د پاسا تو د پاسا بس بچو تو د پاسا دا ضیاء الحق خان حکومت راغی د چغې کړې چې راشه دا کوم ټکی چې دې خلقو رانیولی دا راونیسه اسلام 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 غوږونه م کاڼه زمونږ بالا ماڼۍ کې یو سړی و د هغه د زوی اسلام نامه وه په ټیشن کې ورته چغې کړې ویل اسلام د ټیشن کولیانو ویل زنده‌باد هغه وی چپ کوي اسلام هغې بیا وی زنده‌باد ویل چپ شئ بیخه موزه هغه اسلام نه یادوم زما د زوی اسلام نامه ده نو د ضیاء الحق چرته د زوی اسلام نامه وه غوږونه یې راته کاڼه کړه په هغه اسلام ټکي ملام خرید کړو پیران هم خرید کړه دا د سود د زکات پیسې وې مونږ پسې را خوشې کړې نو څه چې تله لاړه غریبان گزاره یې چې نه کېده د بجلیګر ملا لوږې سره عادت دی تندې سره عادت دی په ځمکه ملاستې سره عادت دی ستاسو کړې ټولو ګناه دې زما شي چې ما په 240 کاله د پاکستان کې ما د پاکستان حکومت ته سر ټیټ کړی نه دی بیا په بجلیګر ملا 1.5 روپۍ علی د یو جلسې راشئ که ایمان درکړي بې غیرتو چې زه 1.5 روپۍ درکړم